قمر یوسفزی صاحب د پاک افغان ژورنالستانو د اتحادیې مشر د اسلام آباد نه موږ دعوت ورکړی او تللي وو ډي پي او صاحب ته. نو ډي پي او صاحب نه موږ همدا تقاضا وکړه چې دغه نن د موږ یو میټینګ روان ده او په همدغه خاطر چې دا د موږ افغانان په یو دم خو دا ټول نشي تللی چې په تدریجي شکل د ورځې لاس شل کوره روانېږي. که په دې کې مثلا لږ تاخیر پیدا کېږي نو تاسې پولیس ته وایئ چې دا خپله راوې لږه نرم وساتي. د هغه ټولې خبرې څه مشکل نشته، تاسو سره 6 شپې وخت دی، 15 شپې وخت ده، تاسې خپل کار شروع کړئ. چې بیا څه خبره زه همدلته یم. منتها دا ده چې زه له قانون نه اوچت نه یم. قانون د ټولو لپاره ده او خدای دې وکړي چې دغه عالم پکې نرم شي. یعنې په نرمو الفاظو یې دا اشاره موږ ته وکړله چې دغه کوم وخت تاسو سره ده د طلایي چانس ده دې نه تاسو استفاده وکړئ. ډېرې خبرې مو سره کته او پورته کړې، خو داسې پاینټ د موږ ته لاس را نه کړ چې یا دی ووایي چې له 10 ورځو نه یوه ورځ یا 2 ورځې پاس، ځکه دا دوی په صلاحیت کې نه ده، دا یوازې د وزارت داخله په صلاحیت کې نه ده. نو زه فکر کوم دا خبرې به ډېرې زیاتې شوي، بیا به یې نه تکراروو. څو خبرې ډېرې مهمې دي چې په دې خبرې باندې دا نن نه موږ کمپاین شروع کړو. هېڅوک دا چاته د تسلي نشي ورکوی، هېڅ خبره نه ده. یو له خپلې خوا نه رایې ورکول، له خپلې خوا نه خپل وکیل جوړېدل یا خلکو ته وکالت کول، دا د دې خلکو بیخي عادت جوړ شوی ده. حالا دا داسې ده بیا میاشت وخت ورکېږي یا ور به کې شاید 6 شپې به نور وخت ورکړي، میاشت به وخت ورکړي. خو دا نیول، دا ځورول، دا تنګول به تر هغه څو شروع وي چې د موږ په فطرت باندې دوی پوه دي چې تر څو یې په زور ونه شړی دا خلک نه ځي. ټولو تاسې اورېدلي چې 15 ورځې وخت ورکړي، وایي دا ګوره بیا داسې د خوا خبرې باید یاد نه کړو، ښه خبر نه ده. نو موږ باید په دې خبرې باندې کوشش سمجوتا ونه کړو، په دې باید هېڅ سمجوتا ونه شي. یوه ورځ چې څوک مخ ته ځي هغه په سکون کې ده، موټر پیدا کېږي هلته بارش کمي. دومره تقاضا د دې خلکو د مشرانو ټولو دغه ده چې کوشش وکړئ د قافلې په شکل لاړ شئ. 10 کوره 15 کوره چې کله برابرېږي په دې کې څو ګټې دي. په لار یم پولیس نه پتنګوي، یو روب یو اثر یو تاثیر هم په دې علاقې غورځېږي، دا خلک روان دي. که سبا خدای نخواسته حکومت وخت نه هم درکوي، دغه ډي پي او یا دغه متعلقه تاڼه ورته ویلی چې دغه د ورور د ورځې 20 کوره 10 کوره معصوم خان یا اسدالله خان یا حاجي صاحب موږ ته دا لیست راکړه د ورځې 20 کوره وځي، په میاشت کې 80 کوره وتلي دي، 600 کوره وتلي دي. نو دا خلک وځي او که داسې مثال پټ پټ وځو چې زه په افغانانو نه یم خبره، افغانانو باندې تاڼه نه ده خبره، دا بیا نقصان یې موږ ته ده. موږ چې کوم نور خویندې وروڼې پاتې کېږي هغو ته مشکل جوړېږي. دغه خبرې او نورې خبرې شوي دي. اوس د دوی صاحب نه تقاضا کوو چې په دغه مسئلې باندې چون چې دا په همدې موضوع کې دا څو کاله دخیل ده لږ رڼۍ پرې واچوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نوم نه چې مهربانه دی. اول خو دا ډېر د خفګان خبره ده او زموږ لپاره، ځکه چې موږ یو خلک یو یو زموږ د یو نیکه اولاد. دا کوم خلک چې راغی دلته دا تاسو څومره وخت تېر کړ، یا 30 کاله 15 کاله چا 40 کاله، نو دا داسې زموږ شو چې لکه زموږ خپل وروڼه او زموږ خویندې هغه زموږ نه جدا کېږي. نو ګورې زموږ د پاکستان د پښتنو تاسو سره داسې مینه ده او په دغه مینه باندې موږ بیا یو په اسلام آباد کې دا کوشش کوو چې یاره څه طریقه وشي. د مشرانو خبرې وکړئ. دا اوس دا کوم نوټیفیکیشن چې حکومت یعنې مسترد کړ او ټیم یې ورنه کړ، د پی او آر کارډ چې 14 لکه او 8 لکه د ای سی سی کارډونو له دې لپاره نور ټیم نشته. په دې باندې د پارلمان غړو زموږ چې کوم خپل نظریاتي ملګري دي، دوستان دي، هغه یې په دې کې ښه زور وچلوي. او دا به هم زه تاسو ته ووایم چې د یو وزارت نه د دې لپاره لیکلو شو چې هغې ته د ماجرو دغه وزارت وایي، سیفران ورته وایي، هغې هم لیکلو کړل او یونیسیار هم خپلې ستونزې وکړې. خو پاکستان چې کومه پالیسي ده هغې کې نه وزیر داخله پکې څه مداخله کولی شو، هېڅ چا پکې نه. موږ تر اخري ورځ پورې د اګست ته اخري تاریخ چې موږ وایي چې یاره دې کې به زموږ ته یعنې څه ناڅه 6 میاشتې، یعنې ټولو ملګرو دا وي چې 6 میاشتې ټیم به نور ورکړي. زه به تاسو ته داسې خواست وکړم، معصوم صاحب تاسو د دې ځای مشري کوئ چې که زموږ تورسرې دلته موږ بې حیا نه شو. زمونږ افغان که هغه د هغه طرف کې او که د دې طرف کې، زمونږ دا تورسرې موږ په دې باندې په ټیم پیډو، موږ په هر څه کوو، مړ یې پرې کوو.
یو سړي ته چا ست وکړو چې ته زما مېلمه یې نو دوه خصلته به که دی مسلمان وي نه کوي یو خو یې که څه کڅوړه ډوډۍ ورته کېښوده نور څه یې نه لرل په کور کې د باندې به شکایت نه کوي یو به یې په کور کې مریض وي یا به بېعقل وي یا به لیونی وي یا به بدرنګه وي د هغه به بیرون حال کې هغه کور نه وایي دا د اسلام او د حدیث مبارک د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امر ده صحیح حدیث ده علما نور هم شته یو زه نه یم ملا زه خادم د دین د رسول الله د علما ویم لیکن د خپله ملا نه یم او که ملا یم هم ځان ملا نه بولم خو مسلمان یم د مسلمانانو نه غیبت په دې هغه کاله بیرون نه کوي بدي او